د ملایانو غونډه کرزي عبدالله حکمتیار او خبریالانو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. دا چې علت او حقیقتونه یې څه دي؟ درنو لیدونکو د نړۍ له هر ګوټ څخه چې دغه ویډیو ګورئ په خیر راغلی، ستړي مشئ. زه سوله یم او تاسو سره دا خبر د فرانسې څخه شریکوم. نو ویډیو تر پایه وګورئ. د طالبانو لوري په کابل کې د ملایانو غونډه چې پرون پیل شوه او پکې د مخورو څیرو د ګډون خبره هم شوې وه، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي، پخواني اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله او د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار ترڅنګ ډیرو نورو طالب پلوو سیاستوالو او خبریالانو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د واکمنۍ ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي دغه سیاسي څیرې د خلکو له لوري په دغه غونډه کې د دوی د استازو په توګه نه و ټاکل شوي، ځکه یې په غونډه کې ګډون نه درلوده. هغه په دغه غونډه کې د رسنیو د نه موجودیت په اړه پرون وویل خبریالانو ته موږ خپله تکلیف ورنه کړ چې په تکلیف نشي. د ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له طنزي غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. دوی پوښتنه کړې ده چې د غونډې نور ګډونوال د کومو انتخاباتو له مخې ټاکل شوي او آیا رښتیا طالبان پر انتخاباتو باور لري؟ د خبریالانو په اړه د نوموړي څرګندونو ته غبرګون دا و چې د سلګونه تنو له وژلو، بندیانولو او سانسور څخه یې وروسته طالبان د خبریالانو د مسلکي فعالیت پر وړاندې خنډ جوړول هم غواړي په خپلو مهربانیو کې حساب کړي. ویل شوي دي چې د دغو مطرحو طالب پلوو څیرو له نه ګډون سره طالبانو د ملایانو غونډې ته خپل هغه پخواني نفوذي چارواکي ورغوښتي وو چې د طالبانو په بلنه له بهرنیو هیوادونو څخه ستانه شوي دي. په ورته مهال بل دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ترکیې له قطر او متحده عربي اماراتو سره د کابل نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی دی او لا هم د افغان لوري ځواب ته انتظار ده. اردوغان دا خبره پرون مادرید کې د ناټو د سرمنشي په پای کې یوې خبري غونډې ته وکړه. نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د اسلامي امارت سرپرست حکومت د 3 هوایي ډګرونو د مدیریت چارې یو عربي شرکت ته سپارلې دي. د تاسو ټولو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیده. سوله افغان چینل د نورو ویډیوګانو لپاره ضرور سبسکرایب کړئ، پخوانۍ ویډیوګانې مو هم وګورئ او لایک یې کړئ. د کرزي حکمتیار، ډاکټر عبدالله او د داسې نورو کسانو د نه ګډون په اړه تاسو هم کولی شئ خپل نظر، انتقاد، پیشنهاد په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا چې راګرځم تاسو ته ښه وخت.